ونعوذ بالله من شرور أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم کتاسو تیادی نو تمام ثنا صفتنا اللہ لردی ہس اللہ چه تربیت کون کے دطول عالم دے بیا ہس اللہ چه رحمان دے بیا ہس اللہ چه رحیم دے بل صفت د پروردگار عالم دا دے مالک یوم الدین اللہ ذات تے چه د قیامت د ورځې مالک چه دے هغه بدی مالک یوم الدین اے مالک یوم الجزاء اللہ با مالک وی دا اغا ورزی چه پا کم ورز بانده با دنیا تا سزا و جزا تقسیمی تیر شوه شای چه ده اغا زیاد یقینی وی پا نسبت سر راتلون کشی تا قرآن کریم د ماضی صیغه ذکر ہوئیلا چې دا قیامت دا سے اگنی لکه چې تیر شوی نو تیر شوی شی زیاد یقینی نسبتا راتلون کی شیتا نو اللہ فرمائی چې دا سے اگنی لکه چې تیر شوی اوس دا با کلوی او څنګه ورځ وي الله دې امان راکړي کله به وي نو قران کریم کې راځي چې پنځه خبرې دي چې داغه علم سوا د الله نه بل چاته نشته پنځه سيزونه داسې دي چې داغه علم سوا د الله نه بل چاته نشته ان الله عنده علم الساعه قیامت بکلی الله فرمایي چې د دې علم سوا د الله نه بل چاته نشته چې په کوم ورځ وي په کوم تاریخ وي علماء وايي چې د قیامت د برپا کېدو ورځ چې ده نو هغه به د جمعې ورځ وي قیامت به د جمعې په ورځ برپا کی علماء لیکي چې د جمعې ورځې ته جمعه ولې وایي دا تاسو چې د جمعې مونځ ته راغلي یې دې ورځې ته جمعه ولې وایي جمعه اصل کې جمع کېدو ته وایي
نو د جمعې ورځې تم جمعه ځکه وایي چې دا ټوله دنیا به په دغه ورځ باندې را جمع شي او خدای ته به پیښ. نو جمعې ته جمعه ویل یوه وجه دا هم ده چې قیامت به د جمعې په ورځ برپا کیږي. اوس تاریخ به څه نو معین تاریخ دا سوا د الله نه بلی چاته پته. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث، بل دا علم سوا د الله نه بلی چاته نشتا چې باران بکله کی. نو وينزل الغيث دا علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې باران بکله کی. ويعلم ما في الارحام، بل دا علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې د مور په خېټه کې معلوم کی چې دا الک دی او کجینه ده. دا پته ولګي چې دا الک دی او کجینه ده. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، سلورم خبر علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې ایس نفس په دې قادر نه دی چې زب سبا څه کار کوم. الله وی اچاته دا علم نشتا چې زب سبا څه کار کوم. اراده یو څه کړی وي او ورپېخ بل څه شي. اراده دې کړی چې دفتر ته ځم، پلاره کې دې لارای ووي. اراده دې کړی چې زه ټیکادارای پسې ځم، پلاره کې درته دشمن ناس کی ولي دي. په اراده وځي چې زه دکان ته ځم، خیال راغی چې دکان ته ځم، نیمه لارې کې جواب درشي چې راشه په پلار دې هارډ اٹیک وشو، دکان ته هم نه رسي. روانه چې زه سودا راوړم، आवाज در پسې شي چاله په ماشوم هیزا او لګیدا دستونه الټای په ولګي. اس نفس وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، اس نفس په دې قادر نه ده چې زب سبا څه کار کو. اراده د خیر کړی ورپېخ شر شي، اراده یو څه کړی ورپېخ بل شي. دا څلورم خبره. وما تدري نفس بأي ارض تموت، پینځم دا الله فرمایي چې ایس نفس په دې قادر نه ده چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې وي، زب کم ځای کې مړ کېږم. غریبان خلاص سکے، بادشاہانم په دې قادر نه دي چې موږ به کوم ځای کې مړ کېږو. علماء وايي چې دا د دنیا بادشاہان چې دی په دغه ورځ باندې با ټول سرنګون ولاړی. आवाज بوشي لمن الملك اليوم، د نن ورځې بادشاہ څوک دی؟ یو بادشاہ بام دا جرأت نشي کولای چې سر اوچت کی او دا وایي چې زم څیم. بیا به ملائکه आवाज وکړي چې لمن الملك اليوم، د نن ورځې بادشاہ څوک دی؟ نو आवाज به وشي چې لله الواحد القهار، د نن ورځې بادشاہ الله دے چې هغه یو دی او داسې په قهر دی. نن حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به الله پاک داسې په قهر وي چې نه به چرته وړاندې داسې په قهر شوی وي او نه به بیا داسې په قهر شي.
نو دا ټول بادشاہان د زمانه با ډېر لوی په هیبت کې ولاړی. عزیزانو د قیامت د ورځې تعریف چې کوم قرآن او حدیث کړی دی دا ورځ به یوه ورځ وي او دا یوه ورځ چې دا به 50,000 کاله وي. علماء وایي چې 50,000 کاله به په دې رنګ نه 50,000 کاله به داسې وي چې د هغه قیامت یو کال بد دی دنیا د 50,000 کال عمرې. دا حساب لګوي. د هغه قیامت یو کال با د دې دنیا د 50,000 کال عمرې. داغه یو میاشت با د دې دنیا د 50,000 میاشت عمرې. داغه یو ورځ با د دې دنیا د 50,000 ورځو عمرې او یو غنټه به د دې دنیا د 50,000 غنټو عمرې. لګولې شي حساب 100 کروڑ جوړي. داسې حساب وکړي چې داغه یو کال د دې دنیا د 50,000 کال عمر. یو ورځ د قیامت به 15 ارب او 15 کروڑ کال وي. یو ورځ څومره 15 ارب او 50 کروڑ کال به یو ورځ. او په دغه ورځ به دا څومره عالم چې دی د ناس ته ځای بنی دا 15 ارب او 50 کروڑ کال به ولاړ یي. نو داسې به تنګ شي دا خلک چې خدای ته به فریاد وکړي چې یا الله جنت هم نه دی پکار دوزخ ته مولېږه خو چې د حساب زر خلاص. دا به یوه ورځ د دې انور دا ټول شعاع چې دی هغه به دې ځمکې ته وي. دا ځمکه به د تاندې غوړېدلې وي او تاو به داسې وي چې په ځمکه خپه کېږدي نو مسر کې به د مازغه خوټ کېږي لکه د کټوای په شان. د هر سړي سر چې دی آب کټوای وي خوټ کېږي. دا سترګې به د ډېر هیبت نه تندي ته وتښتي. قرآن کې راځي یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به. الله فرمایي چې دا د قیامت ورځ به دومره هیبتي ورځ وي دومره د خوف او د یری ورځ به یوم یجعل الولدان شیبا چې الکان به پکې د ډېر هیبت نه سپینګیري شي. دومره لوی روب به د دې ورځې
چالکان بس پینگیرش السماء منفطر به او د اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوغورځي. قرآن کې راځي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. قارعة ستوي الله فرمائي قارعة ورزة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث چې دا بنی آدم با پاس په دې فضا کې د ملخانو په شان والو کچنګ اشرف سیف خان ناصر خان کیسر خان پیغمبر خان په دا ورځ باندې با ډېر کارونه کېږي خو یو کار به پکې دام وي. چې دا ورځ برپا کېږي نو دې نه یو څو ورځې مخکې به عیسی علیه الصلاة والسلام د اسمان نه راکوزېږي. او دا غنه لږ غوندې مخکې به دجال پیدا کیږي. اوس دجال څوک دی؟ عزیزانو دجال یو داسې شی دی چې هغه فی الحال په زنځیرونو تړلی دی. او هغه اوسېږي په دې سمندر کې. حدیث کې راځي چې د هغه یوه سترګه ړنده ده او داسې ړنده ده لکه د پړسېدلي انګور په شان بهر راوتې ده. مشکات شریف کې راځي چې تمیم داری او صحابي هغه په دې دریاب کې سفر کولو کشته اوبو واغستا او هغه جزیرو ته یوړو چې کوم جزیرو کې دجال تړلی پروت. دجال سره خبره اترې چې وشوې او دی بیا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا قصه بیانوي چې زما ملاقات د دغسې یو سړي سره وشو او ما ته یې وویل چې ان قریب چې زه به دروځم او مشرق او مغرب کې به داسې ځای پاتې نه شي چې زه به یې پایمال نه کړم. دغه ته ګویا چې دجال وایي. نو دی چې راوځي څه وخت کې نو په خر به سوري. علماء وایي چې د دې دجال به چې په خر سوري یو طرف ته به جنتی او بل طرف ته به دوزخ. دا دنیا به ورپسې وي. خلقو ته
ته بوایي چې که زه ومنلم نو دې جنت ته به لاړ شئ او که هم نه منلم نو دې دوزخ ته به لاړ شئ. نو خلق به ورته وایي چې بلکل مونږ منلی او هغه خرې چې خاشنه کوي دا خلق به راخلي او خوري به چې د قیامت په ورځ کې ډېر عجایبات او یو عجیبه به پکې د دجال پیدا کېدلی دا چې راوځي نو څلوېښت ورځې به دی د مشرق نه مغرب او جنوب نه شماله پورې منډې ووهي. دا دنیا به داسې هواره کي لکه دا تلی چې دنیا هواره شي نو بیا به دې ځمکې د پاسه بله ځمکه وغوړېږي چا به د تانبې ځمکه وي او د ده د قتل دپاره به عیسی علیه السلام را کوشي. عیسی علیه السلام ژوندی دی او په اسمانونو کې اوسېږي نو عیسی علیه السلام به راکوشي د دجال د مرګ دپاره. په دغه وخت کې به امام مهدی هم پیدا شي. امام مهدی دا به پیدا کیږي په مدینه منوره. علما وایي چې د مونږ وخت وخت کې راشي نو امام مهدی سے به عیسی علیہ السلام ته وایي چې ته مخکې امامت وکړه. نو عیسی علیہ السلام به د مخکې امامت نه انکار وکړي او امام مهدی ته به وایي چې زه د هغه شریعت پیغمبر یم چې هغه اوس منسوخ شوی دی او ته د هغه شریعت امام چې کوم فی الحال رایج دی چې هغه شریعت محمدی دی صلی الله علیه وسلم. عزیزانو دا ټوله مسله چې څه وخت کې طی شي نو دغه وخت کې به حساب کتاب کیږي په شام کې. دا الله تعالی د حساب پای تخت چې کوم دی هغه به په شام کې لګېدلی وي او دا ټوله دنیا د هر ګوټ نه به شام ته را روانه. په دغه وخت کې به هر شی خپل دفاعین بهر کوي. تاسو وګورئ قرآن کې راځي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها واخرجت الارض اثقالها. دا ځمکه چې دا بخپل دفاعین ټول بهر راوغورځي او ځان به صفا کی. ځمکه کې چې څه دفاعین دي دا څومره بني آدم چې پکې ښخ شوي دي یا نور هر اشیاء چې پکې دا به ټول بار راوغورځي. روایاتو کې راځي چې څه وخت کې د دې ځمکې نه خلق بار راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې وي. یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه وي او
صرف دا تنبوی او د غونډاري غوندي برغړي او شام ته رواني ملائکی باوازو کی چې یا رب دا څوک خلق دی وای بداغه خلق دی چې په دې لاسي چره سم کار نه وکړي او په دې خپل چرته سم ځای ته نه وتلی نو دا قسمه خلق چې دي دا د قبرونو نه په دې حالت کې راپاتې بل ډله برا پاسي چې داغي په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبه د خلې نه بار روزي یا الله دا سوق دي وبداغه خلق ده چې په دې خلای چرته حلال نه خوړلي او دې خېټه ته حلال نه وتلي د شپه او ورځ خوراک په دې خلا او په دې خېټه کې حرام نو دا ډله به د قبر نه چر پاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبه به د خلې نه باري بل ډله به پاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي خنزیران به خاخکړي د بنی آدم وي او راپا بسی د خنزیر په شکل کې یا الله دا څوک دي وبدا هغه خلق به چې د دنیا د کار د پاره به منځ نه کولو د دنیا په کار کې به شپه ورځ نه نوته او د منځ ټیم به چراغه نو منځ به نه کولو نو کوم خلق د دنیا په روزګار کې منځ قضا کوي دا خلق په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راپاسي په دې خلق د چرته د سړیتوب خبره نه وکړي بل به کوه په دې خلق نستو ځبه په جنگول ځبه په جنگ کړو ځبه تماشا کولا نو دې خلق ټول ژوندۍ کې د شیطان ډیوټي کړي دا نو دا داسې په پلیت شکل کې ذکر د قبر نه راپاسي بیا نظر اوس غلا تاسو چې زمون خلا ټول اورس څه کارونه کوي دو جنگول خو زمون د غس لاس کار دی دا زمون ډیوټي ده نو دا قسم خلق بم په قیامت کې د قبر نه راپاسي عزیزانو یو بل ډله برا پاسي چې د هغه ډلې مخه ته بورډ لګېدلې بورډ به لګېدلې او په بورډ د پاسه به لیکلي چې دا د زناکارو ډله ده نو کتبه به مخې ته یې لکه دا جونس کې چې وګورئ تاسو دا کتبې رئیس دي چې په دغه ورځ باندې به دا الله تعالی حساب چکم شروع کیږي نو پای تخت چکم دے هغه به شام وي روایتو کې راځي چې سوخ کې د دې ځمکې نه خلق بار راوځي نو دا په مختلف شکلونو کې وي یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه وختې به نه او صرف دا تنبوی او د غونډاري غوندي برغړي او شام ته رواني ملائکی باوازو کی چې یا رب دا څوک خلق دی وای بداغه خلق دی چې په دې لاسي چره سم کار نه وکړي او په دې خپل چرته سم ځای ته نه وتلی نو دا قسمه خلق چې دي دا د قبرونو نه په دې حالت کې راپاتې
بلا ډله برا پاسی چې داغي په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمدې به د خولې نه بار روزي. یا الله دا څوک دي؟ وبداغه خلق ده چې په دې خلای چرته حلال نه خوړلی او دې خېټه ته حلال نه وتلی، د شپه او ورځ خوراک په دې خلا او په دې خېټه کې حرام. نو دا ډله به د قبر نه چې را پاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه باري. بله ډله به را پاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي، خنزیران به ولاړی. انتظار به د دې خبرې چې حساب به کله شروع کیږي. په دې انتظار کې بل لکونه کاله تیر شي او دا خلق چې دی دا به ولاړې ولاړې بالکل هلاک شي. تقاضا به داو کی چې یا الله حساب شروع کول پکار دی که زمون فیصله د جهنم وین چې جهنم ته لاړ شو خو چې حساب شروع شي او د دې میدان نه لري شو. علماء لیکي چې په دغه ورځ باندې به د الله د قهر او د غضب انتها وي. الله به په دغه ورځ باندې داسې په قهر وي چې نه به چرته وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا په قهر شي. الله دې امان را. دا ټوله دنیا برا ټوله شي او آدم علیہ السلام ته به ورشي. ورته به وایي چې ته د ځمکې د پاسه اول پیغمبر وې، راشه زمون شفاعت وکړه. الله ته وایي چې حساب شروع شي. آدم علیہ السلام به ورته فرمایي چې ما په جنت کې دا الله د یو حکم او دوی کړو. الله را تویلی چې فلا تقربا هذه الشجره دی بوټي ته باندې نږدې کې او زنی دې شو. نو هغه سترګې زوس نه لرم چې زه الله ته ورشم او ستاسو د پاره شپارس ورته دیتا خسوچ کوئی چه اول الناس آدم علیہ الصلوۃ والسلام غندے پیغمبر د یو لک سلیری زره پیغمبرانو پلار په جنت کې اوسیدونکو په جنت کې ورته خزه پیدا کوونکو هغه به هم د یو ټکي د وجې د الله مخې ته دراتلو نه انکار وکړي. بیا به دا قوم نوح علیہ السلام ته راشي
تراشه زمون شپارس خدای توکا. نوح علیہ السلام به ورته وایي چې زم نشم تله، ما تم خدای یو اختیار را کړو او هغه اختیار می په دنیا کې استعمال کړ. قوم ته می خیره وکړه چې قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. خدای د زمکه د پاسه لوټه لاندې باندې پرېم دي. طوفان پراغه او ټول قوم می تباہ شو. نظام شرمندایم خدای ته نشم مخامخ کړي. نوح علیہ السلام خو د پیغمبر چې دی هغه به انکارو. دا قوم بیا ابراهیم علیہ السلام تراش هغه به انکارو. موسی علیہ السلام د ټول پیغمبرانو باندې بدا قوم وګرځي او ټول پیغمبران چې دی هغه به انکار وکړي د الله د مخې د تلو. اخیری کې به دا قوم راشي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو حدیث دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې هر یو پیغمبر ته الله پاک څخه خصوصي اختیارات ورکړي چې دا دعا چې تا دعا یا خیرات چې تکلو کې فوراً بقبلی. پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې ټول پیغمبرانو خپل اختیارات په دنیا کې ختم کړل. مال چې الله کوم اختیار را کړی دی هغه می پټ ساتلی دی او د قیامت په ورځ به راوباسم او خدای ته به پیش چې یا الله خصوصي اختیار چې تا ما ترا کړو ما په دنیا کې نه استعمال کړي اوس درته وایم. الله به وایي څه وای بداوم چې زما امت ته د جهنم نه نجات ورکا. نو حضور علیہ السلام ورته چې دا فرمایي نو الله به ورته وایي چې ته په ګوته کې راو زه د جنت ته لېږم. تاسو خیال راکړئ. نو عزیزانو عرض میں داو چې په دغه وخت کې به بیا قوم ټول د مایوسیان بعد آخر الامر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تراځي. نو چې حساب شروع شي نو په دغه وخت کې به وزن د اعمالو کی اعمال بتللې کی دا نیکی بد څه شي او دا بدی بد څه شي. او دغه میزان چې کوم دی موازین د دې جمع راځي او مفرد میزان دی. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې د قیامت په ورځ به میزان لګېدلی دا الله مخې ته او دار سړی نیکی او بدی به پکې تللی کی. کچلی اشرف سریف اخلی خان ناصر خان کیسر حوز پیخور خان. مثلا حدیث کے راځي چې یو سره جنازه سره لاړ شي او دغه مری جنازه وکي نو دغه سړي ته یو قیرات ثواب ملاو شي. او کتر خخیدو پر ایثار شو نو دې سړي ته 2 قیرات ثواب ملاو شي.
صحابہ تپوسو کچھ یا رسول اللہ د قیرات اندازه څومره ده؟ قیرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چې د قیرات اندازه مثل جبل الاحد مثل د احد د غر د احد د غر عمره اجر با د یو مسلمان جنازه کون کی ته ملوي. دغه دا معلومیږي چې د یوې جنازې اجر چې ده آب د احد غر عمره وزن روچت کړی شي او ستا پتله د نیکۍ کې وکړي او کبیا تر خخېدو پورې ایثار وي نو د غر په دوا مثله به روچت کړی شي او ستا پتله د نیکۍ. قیرات چونکه انداز مجهول ہو نو پیغمبر تفسیر بیان کو چې د قیرات انداز چې ده هغه به د احد د غر عمره لکه قرآن کې راځي چې لا تظلمون فتیلا لا تظلمون فتیلا پتاسو باندې بد فتیل عمر ظلم منکړش د قیامت په ورځ به پتاسو د فتیل عمر ظلم منکړش. فتیل علماء مفسرین وایي چې فتیل څه ته وایي. قرآن کې راغلی دی فتیل نو فتیل څه ته وایي؟ فتیل کتاسو نن دا ټرای وکړه د کجوري دا ګټ کې دی کجوري خو موږ چېرته خوړ دي که نه د کجوري دا ګټ کې د دې په دې منځ کې څه شی دی څه شی دی ټول وایي خدای بندگانو څه چل دی در باندې د کجوري په دې منځ کې کرخه ده په دې کرخه کې ستن داسې ومنډئ او داسې کوي نو په هغې کې به یو نری غوندې تار راوځي قرآن کی جراغلی دی چلا تظلمون فتیلا تتاسو با دا فتیل امرا ظلم منکریشن فتیل دا قجوری پا دا منس کی چکم شق دے پا دی کی اگر نری تار تا فتیل ہوئی نو دے طول کے با ہر عمل چھ دے اغم مجسم کړیش هر عمل له جسم ور کړیشي او هغه جسم چې ده هغه بیا پتله کې واچول شي. لکه 13 جمعه ما تاسو ته ویلی چې سړی د جنازې منځو کې نو د یو منځ د جنازې اجر چې دی هغه به د احد د غر عمره وي یعنی په یو جنازه یو منټ نه لګي
1 منټ نو د 1 منټ عمل په بدل کې با د قیامت پورس تا په عمل نامه کې د احد غر اچولې کی چې موږ قوم نه یو چې زمون په تله د نیکای کې بم د احد د غر عمره نیکای اچولې یا زمون لاسم چرتا د خدای غریب سره نیکی کولی شي مونږ غنی او نه به زمون تله د نیکای درنوي شاید چې مونږ هغه خلقو کیو چې پیش کېدو سره به راته ویلی شي چې دا د فایل دی اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا دا خپل کتاب دی ولولا ستا کتاب کې اس نشته امتحانگاہ کے ناس پہ پرچہ کے جسے لکھلی دی نو نمبر دو سخیالے کہ پرچہ کے سے لکھلی نو ممتحن تالا نمبر ادھر کی کا بچے تا سے لکھلی دی نو نمبر ادھر سغوارے دا استاد جوند فائل دے جب آوازو کی چھے کاش لم اوتا کتابیا کاش کی چې دا عمل نامه خو ما ته راکړلی شوی نه خدای دا سوي پکې زه خو تباه شم زه خو غرق شم تختې به کم خوا بیا ته به دا ووایې یقول الانسان یومئذ این المفر خدای چرته د تخت زیشته چې و تخت کم خلار شو آواز بوشی کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر تخت دی چرته شي نن یو ځای د تخت دی چې د خدای مخه ده دا غینه سیوا بل طرف ته تللی چرته شي نو عزم دا کولو چې د دې دومره معمولی نیکای په بدل کې دا دومره زیات مقدار لا اجر به مونږ ته ولې ملاوي نیکی دا یو دانه ملاویږي به 200 نیکی دا یو ملاویږي به 10 نیکی دا یو منٹ او ملاویږي به د احد غر عمره دا ولې 13 جمعې نه پسته یو سړي ماته وې چې جی ما خو ډېرې زیاتې جنازې کړي دي او تا په تقریر کې وایي چې یو جنازه مقدار بد احد د غر عمره نو خدای خبر چې زرګونه د احد د غر عمره با زما پتله د نیکای کې واچولې شي نو بس ما د پاره دا کافی ما ورته وی چې بدای دي څومره کړی وی چې بدای خونین کړی دي پردي مالونه دي څومره خوړلي وی دام را نشوي مالته د جنازې د احد غر پسې ګرځي یو پیسہ دی چې پردای خوړلی یو پیسہ نو د قیامت پورز بد عجیبه تماشای تا تبویلی شي چې ستا حساب کې دی یو پیسې فرق دی ورشا پیسہ راوړه چې جنت تلاش نو تب منډه کې چې پیسې هم سره ډېرې وي پیسې بچرته
نو یو پیسہ بدرته د جهنم په دیخ کې ښکاره شي نو تب ورپسې ورټوپ کې ا پیسہ چې سر لراوړي بیا به د لاسه وغورځيږي بیا به ورټوپ کې او یا زرا کاله به در باندې په دې رنگ کې په یو پیسہ تیری کوری تور غر د جنازې په بدن کې دې غم خواغسته خو دغه بل طرفم ګوره کړ عزیزانو دا ټول بداسي نه لکه دنیا کې په یو تله کې کاڼي پراته او بل طرف ته تله کې هغه شی پروتي دا ټول بداسي دي چې یو تله کې به بدی پراته او بل تله کې به نیکی پراته نو الله په پويږي چې د بدای تله باید رنيږي او کده نه کوي تله باید رني دا علم سوا د الله نه د بلیس انسان په وس او قدرت کې نه دی چې د قیامت په ورځ زمون وزن د اعمالو بچ کیږي چې زمون تله د نیکه بدرنیږي او کتله د بدای بدر پدې کې به خصوصي مهربانه یو بلی کی دا یو ټکی نن جمعه کې کدا نور خبره درته نه یادېږي نو کم از کم یو مطلب ټکی هو پکې یاد ساتل پکار هر سړی چې څومره نیکي کوي نو په دې ټولو نیکو کې مقبوله نیکی الله ته قبول نیکی دا پټه ده ایس پټه نه لګي چې مقبول عبادت او مقبوله نیکی په ټولو نیکو کې کما یوا ده من خدا وای چې منځو کو جوړدا مقبول دی حجم کو دا مقبول دی روزه مونږ وا دا مقبول دی وغیرہ اس پتہ نه کېدش چې دا منځونه زمون په قیامت کې ټول مسترد شي دا زکاتونه زمون په قیامت کې ټول مسترد شي حج زمون په قیامت کې دا مسترد شي یا الله دا ولی ما تا ته نو ویلي چې زستا پړه پويګم علیم بذات الصدور زین ستا پړه کې چې څه خیال تیر شي داغه علم ما ته دی نو تا خو حج ما د پاره نه وکړې حج دی دنیا د پاره کړې او دنیا درته ملاو شو لہذا حج دی مسترد شو منځونه دی ټول مسترد ذکر دی چې موږ بدین کولو او ما تا ته ویلو چې د موږ اثر دا دی
عاجز او انکساری پیدا شي. او تا دا منز با علا منزی چه تا دا گنانا بچ کی. ولی تا سره پگاوند کی د یو سړی بچی نه هارو او تا داغی تپوس نه دیکھ گاون کے در سر یتیمان تا داغی تپوس نه دیکھ تا دا جنت صرف پدی منظوروں کی قتل ہے. چرے دی پخپل گاون دا علاقہ کے دا تپوسم کرو جدل تا سو خوار غریب شتا لہذا ما ستاٹول منزونه چی دی دا مسترد کر اسیم خپنشی پدی بلا غاویرہ نشی کر. او کم انسان کی چی دبل غم نو آغا انسان منز نہ دے حج نہ دے زکات نہ دے انسانیت آغا انسان ہم نہ دے چاہ کی چی دبل غم نو کب قیامت پورزی اللہ پاک عدل اکڑو انصاف اکڑو نو سڑے بم جنت تلاڑ نشی. تمام دنیا چھ دا دابا جہنم تلاڑ شی. زکچ دا عدل او دا انصاف تقاضا دادا چھ تا سکڑی وی نو تا تا دے اجر ملوش. انصاف ستا ہوئی ما تا سر مزدوری کرے گا او تا دا مزدور عوض ما تراکو دیتا انصاف ہوئی. عدل ستا ہوئی ما تا سر مزدوری کرے گا او تا دا مزدور بدل ما تراکو دیتا عدل ہوئی. نو عزیزانو کا عدل اور انصاف پر قیامت کے شورو شو نو دنیا بٹول جہنم تلارش. زکا چھ عدل او انصاف تقاضا دادا چھ مونگا سکڑی او مونگ تا عوض ملوش. مونگ سکڑی ندی نو مونگ تا جنت ملاوی گی سکا. دا دے وجنا قیامت کے بعد اللہ پاک کرم کئی. کرم دا مانا چھ پزڑ کے دے نیکائی تیر شوی وی ارادہ دے نیکائی کری وی او اغا نیکی دی کریم نوی عملا نو اللہ تعالی بدا غیم اجر درک. دیتا کریمانہ و مشفقانہ انداز ہوئی. استاسو بداوائے کدی او سڑی گناہ پڑ کی تیرہ شو نو قانون دا دے چھ گناہ دی پزڑ کی تیرہ شیو دا گناہ ارادہ ہو کے
او په خارج کې دی هغه ګناه کړی نه وي نو عملنامه کې لیکل کېږي نه او د نیکۍ چې خالی اراده وکړي او پړه کې دي تیر شي نو عملنامه کې داسې ولیکل شي لکه دا نیکي تا کړي نو په دې ټولو نیکو کې مقبوله نیکي الله ته قبول نیکی دا پتہ دا اس پتہ نہ لگی کہ مقبول عبادت اور مقبول نیکی پٹولو نیکو کی کم آوادا من خدا وائی کہ منزو کو جوڑ دا مقبول دے حجمو کو دا مقبول دے روجمنی و دا مقبول دے وغیرہ اس پتہ نہیں کہ دیش دا منزونه زمون په قیامت کې ټول مسترد شي دا زکاتونه زمون په قیامت کې ټول مسترد شي حج زمون په قیامت کې دا مسترد شي یا الله دا ولی ماتا تنویلی چی زستا پڑا پوئیگم علیم بذات صدور زین ستا پڑا کی چی تخیال تیرشی داغی علم ماتا دے متاخو حج ما دا پارا نو کرے حج دی دنیا دا پارا کرے او دنیا در تا ملاو شوا لہذا حج دی مسترد منزونه دی ټول مسترد ذکر دی چې موږ بدین کولو او ما تا ته ویلو چې د منځ اثر دا دی چې پتا کې عجز او انکساری پیدا شي او تا د منځ به انا منځي چې تا د ګناه نه بچ کی ولې تا سره په گاوند کې